د سیلګرۍ د کاروبار سره تړلي پښتانه په متحده عرب اماراتو کې د خپل روزګار نه ډېر خوشاله دي. وایي چې د سیلګرۍ د یو شمېر برخو نه دوی مالي ګټې ترلاسه کوي. د خیبر پښتونخوا یو مسافر وی او ویډیو ته ویلي چې د یو ټور ګایډ یا سفر لارښودونکي کار کوي. دی وایي سیلګري یو سفاري کیمپ ته روستي. جی دلته خو فرست اف آل دا دی چې کله ستا لایسنس تا سره د روډ لایسنس وي هغه چې کله 3 کاله زوړ شي د هغې نه پس بیا ته د ټور ګایډ لایسنس ته اپلای کولی شي او د ټور ګایډ لایسنس چې دی هغه تقریبا 12 سے 13,000 درهم په دې باندې کاسټ راځي او 4-5 میاشتې ټریننګ وي د دې چې دا ټریننګ کله کمپلیټ شي بیا تاسو ته او تعلیم خو مست دی د دې لپاره. دغه شان په دې کیمپ کې د افغانستان سره تعلق لرونکي یو مسافر د شیشې کار کوي او کارکونکي هم ورته پښتانه دي. ویو ویډیو ته ویلي چې دلته د شیشې استعمال ډیر کیږي او دوی ته ډیره مالی ګټه ورکوي. د کیمپ کې موږ ته دغه د شیشې کونټر موږ کرایه ورکوو، رینټ ورکوو، یعنی د یوې میاشتې 15,500 درهم رینټ ورکوو. هغې کې بیا موږ شیشه په 1.5 درهمه 100 درهمه او 80 درهمه پورې شیشه ورکوو. نور د موږ کاروبار الحمدلله ډیر ښه ده، موږ ډیر خوشحاله یو. دلته د موږ لپاره ډیر امکانات شته دي. یو بل کارکونکي وی او ویډیو ته ویلي چې زیاتره خلک د کار نشتوالي خبره کوي خو داسې نه ده او دوی شورونه د سیلګرۍ کاروبار سره تړلي دي چې ډیر خلک پکې نوې کارونه موندلو له راځي. ویزټ بای چانس دوبۍ ته راغلم. دلته خلکو هم تاثر دا پیش کولو چې یاره پاکستانیانو ته ښه جابونه نه میلاویږي او انډین او پلان کې او نورو قومونو ته میلاویږي. ما اپلای وکړه او د ډې فرست ما یو ښه جاب ګین کړو او ما سره بیکګراوند و، نالج و، انګلیش فلوینسي مې وه. دلته ډایرکټ ټوریزم ته راغلم، ایډمیشن مې وکړو او په فرست اټمپټ مې ټور ګایډ لیسنس واخیستو. د یو بل کارکونکي په وینا عرب اماراتو کې د تیلو نه وروستو سیلګرۍ نه ډیره ګټه ترلاسه کیږي ځکه چې دلته امنیت په ځای دی. دې ملک کې د ټوریزم تقریبا چې د آیلو نه بعد د ټوریزم د دویمه انډسټري ده. ډېرې ښه پیسې دوی ګټي، ډېر هغه ده ځکه چې هر کال تقریبا چې 24 میلیون خلک دوی راځي د ټوریست دوبۍ ته. نو مطلب دا چې دوی په دې باندې ډېر زیات فوکس کوي، په ټوریزم باندې ډېره سیفټي له ورکړې ده او دوی ته چې کوم فیسیلیټیز له ورکوي هغه ټول هسه دوی ته حاصل دي. د سیلګرۍ په میدان کې د ډېرې مودې کارکونکو ویو ویډیو ته وویل چې په متحده عرب اماراتو کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره په خاصه توګه سہولتونه ورکړل کیږي. د دوی په وینا پښتنو د سیلګرۍ کمپنۍ جوړې کړي، دوی سره خپل گاډي دي، د حکومت لخوا ورته سیلګر ورکړل کیږي او دوی ورلا چکرې ورکوي، نو داسې د دوی روزګار چلیږي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، UAE.